حضرت الله زازی آخر هم رسوا شو. دا چې حضرت الله زازی د ولس نه سپټ کړي او ولې داسې کړي د هر سره به همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. وړمه ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی حضرت الله زازی 22 کلن شو او کرکټ بورډ هغه ته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د کلیزې مبارکي وویله. خو یو کس ورته جالبه کمنټ کړی. د بصیر رحیمزی په نوم یو هیوادوال دا ډول کمنټ ورکړی. 15 کلن وم، فکر کوم نه هم صنف کې وم، له مکتب څخه کور ته راتلم. تقریبا د ورځې 9:30 بجې وې. د کابل د اتمې امنیتي حوزې تر څنګ د کرکټ جوړ شوي میدانونه ول. موږ څو تنو ټولګیوال په همدې میدان راتېرېدلو چې ګورم په دغه میدان شور جوړو. خلکو ویل ټورنمنټ ده. د حضرت الله زازی ورور چې دا ابراهیم چودھری په نوم مشهور و، هغه د صلح په نوم د ټورنمنټ مسؤل و. مترانه فرش به یې په سیمنټي پیچ اوار او هاټبال لوبه به یې کوله. په دغه ټورنمنټ کې نوین الحق، امان الله، روخان بارکزی او حضرت هم لوبېدل. هلته دا ډول تقریبا 22 کلن معلومېدل. حضرت په یو بالر چې سیاسي تخلص و او خلکو به همدا نوم ورته اخیسته د نو بال په شمول وش پګیزي وواري. له هماغه وخت را په دې خوا همدا هلکان پیژنم. دغه د زه 26 کلن شوم، خو د دوی عمرونه په ټپه ولاړ دي او حضرت الله زازی ایله اوس 22 کلن شو. کرکټ کې نو بیا د عمر سمې مزې دي، خو مونږ یې څه کوو چې نړیوالې ورسره مني یوازې د مونږ ته بریاوې راوړي. کلیزه د مبارک شه حضرتو. هیوادوال زیاتره وختونه د کرکټ ملي لوبغاړو پر عمرونو نیوکې کوي، خو د حضرت الله زازی پر عمر ډیرو نیوکې کړي. زازی د افغانستان په پکتیا ولایت کې په کال 1998 د مارچ 21 نیټه زیږېدلی. زازی خپله لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه د آیرلینډ پر وړاندې په 2013 کال ترسره کړه او لومړۍ شلاوریزه لوبه یې بیا په 2014 کال کې د متحده عربي اماراتو په وړاندې ترسره کړه. نو دوستانو، تاسو د حضرت الله زازی په اړه څه نظر لرئ؟ اجله کوم ملګري چې کمنټ کړی نظر مو پیسه ده، لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.